ویل کېږي چې واخان د پاکستان حصه وګرځول شوله. آیا دا څومره حقیقت لري؟ له پرون راهیسته د دې موضوع په هکله باندې سوشل میډیا باندې ډیر گردش ګرځي. یو خبر چې هغه دا ویل کېږي چې پر بعضې پیجونو باندې دا خبرونه نشر کېږي چې د واخان حصه نقشه د پاکستان رسمي مځکه وګرځول شوه، هغه د پاکستان حصه شوله. آیا دا څومره حقیقت لري او که نه لري؟ د دې په هکله باندې زه له تاسو سره دا مکمل معلومات په یو ویډیو کې پر دې سکرین باندې شریک کوم. او واخان د افغانستان حصه ده که د پاکستان؟ او څو ورځې مخکې به تاسو لیدلي وي، څو ورځې نه څو کلونه مخکې چې د افغانستان دفاع وزیر ملا یعقوب اخوند هم دا یوه ویډیو کړې، بیان یې کړی چې افغانستان موږ افغانانو ته د سر حیثیت لري. نو د دغه واخان په هکله باندې طالبان کوم دریځ لري او د پاکستان کوم دریځ ده؟ راځئ تر هر څه له مخه دا یوه ویډیو وګورو، له هغه نه بعد بیا خبرې ورباندې کوو. د پاکستان رسمي دغه چې دی دا د عیسی پیجونو نه نن یو بد حال په دې میډیا کې دا په اردو ویډیوګانې په پښتو او په پنجابي چې وایي بس بیرغ هم لګولی دغه د پاکستان په دغه وانې په هغه نقشه کې او ویل چې لاړو واخان هم ونیو تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ته هم لاره پیدا کړه. تاسې معلومات لرئ چې څنګه ځکه چې د خلکو په دغه وانې اوس یې وګورئ موبایل له خولې واورېست داسې دا ښه مونږ سړي باندې مخامخ ورځو، مخامخ پې ورځو د شا له خوا یې وهو، پوه شوې؟ ځکه چې دوی شاړی واخان هغه وخت د دوی د واخان خوبونه وویني چې کله 95 زره پتلونونه خپل بیرته راواخلي. هغه وخت د واخان خوبونه ویني چې د کشمیر جګړه وګټي. هغه وخت د واخان خوبونه ویني چې دوی پښتونخوا کې امن راولي. هغه وخت د واخان خوبونه ویني چې دوی بلوچستان بلوچانو حقوق ورکړي. هغه وخت د واخان خوبونه ویني چې دوی 3.5 میلیارده ډالر قرضه او د کال 9 میلیارده سود برابر کړي. دا قرضه خو به ورکوي د کال 9 میلیارده سود ده او د موږ د کال ټول مصرف د ټول حکومت او د ټول نظام 3 اربه ډالر ده. نو وروره د موږ چې ټول مصرف دومره دوی یوازې سود 9 میلیارده ډالر ورکوي. بل داسې ده چې باچا صاحب په خدای هوایي ډازو ته هم نه پرېږدي چې ډز وکړي بیا یو ځای ته بولی، چې ډز وکړي بیا بندي یې، چې ډز وکړي ګوتې هم خارښ کوي. پرېږده چې سره واوړو وروره، سره واوړو، پوه شولې؟ په خدای توپک را سره باد ښکاري. 3 کاله 3.5 کال اوس په دې هم ډز نه ده کړی خپل افغان مو وژلی ده، پوه شولې؟ له دې پاسه خپل نه وژنو. یو خبره چې موږ اتفاق وکړو، موږ اتحاد وکړو، موږ په خپلو کې سره ونه وهو، هېڅکله دا د لنګمار زامن موږ نسي وهلی، د دوی هغه پلار موږ نسي وهلی، پوه شولې؟ کافر وایم دته په معمولي خبره ملحد وایم، دی ماته غلام وایي، کافر وایي، بس په دې خپلو کې سره لګېدلي یو، پوه شولې؟ ما پاچا صاحب محترم له نن 3 کاله مخکې له اریانا تلویزیون سره یوه مرکه وه. نو دغه یو دانه د پاکستانی ژورنالیست دا بله ورځ چې دلته کډوالو ته زموږ غرونو ته زه راونیسم تنبه یې کړم، دا وایي چې نه داسې ده او دا هسې ده، بیا یې راونیسم. بالاخره دا یې مې اصلي خبرې ته راوستم، هلته د افغانانو په هکله ډېره ګستاخي کوي. نو ډیر زه تکلیف سولم، زه وځورول سولم، ما ته دا خبرې کېدې چې باید دا خبرې ونسي اړیکې. ما ښه بله ورځ بیا یو موقع راغله، ما ته یو جنرال په مخه راغی د پاکستان. نو دوی همیش څه کوي، ما او تا سره چې دوی سهیل کوي. دا یې راجیګ سو، دنه د خبرو لار ورکه سوله. ما ورته ویلې اوبه زما دي، هېواد زما ده، ولس زما ده، کاري ځواک زما ده، هر څه زما ده. ته څنګه راجګېږې ما ته وایې چې افغانستان دا موجوده نظام دا چا په رسمیت پیژندلی نه ده؟ که په رسمیت پیژندلی که نه ده پیژندلی، زه جغرافیه لرم، زه اوس نه یم جوړ سوی، زه له بل کوم سوونه تاریخونه لري افغانستان بېشکه. ما داسې پلاټ نه ده لکه قاید اعظم چې تاسو ته اخیستی. بلوچان وایي بلوچستان د موږ ده، مونږ وایو چې خیبر پښتونخوا، یعنی دا خو حقیقت ده، دا زمونږ ده. هندوستان وایي کشمیر د ما ده، بنګلادیش وایي لاهور د ما ده. نو په تا ټوله دنیا دعوه لري، په افغانستان څوک دعوه نه لري. دا یو مستحکمه جغرافیه ده، دا نه له چا بېله شوې، نه چا په خیرات کې ورکړې. البته زمونږ ځینې حصې لاس پکه یو بل کش کړي دي، بس خلاص. خو سر په مونږ پورې روغ ده، کمې لاس نسته، کمې پښه نسته، کمې هغه نسته، خو سر مې روغ ده. د ما سر واخان ده
چې واخان لاړ سر مې لاړ افغانستان بیا هیڅ حیثیت نه لري. قسم په خدای که حیثیت ولري ځکه موږ بهر ته لار نه لرو. موږ په وچه کې یو ایثار هیواد یو. دا چې له واخان نه تر ننه پورې موږ ایثار سوي یو علت یې همدا و چې که روسانو مو واخان نه غوښته که امریکایانو مو واخان نه غوښته. اوس چې د واخان حیثیت معلوم سو د پاکستان ګوادر له 0 سره ضرب کوي. واخان د چاربهار د پاره د ملا د تیر حیثیت لري. واخان که نن جوړیږي سبا چاربهار په حرکت کې راځي. اوس د دوی ټول خوبونه لاړ. نو ما ته به دې خلکو ویلې چې خو بالاخره دغه د نن وینو چې نه اړیکې ما خرابې کړې وې نه زه ملامته وم. داسې خلک چې په سر کښېنوي قسم په خدای غول در باندې کوي. اوس یو څوک چې خپل ملت ته وفادار نه، یو څوک چې خپل وزیر اعظم د زندان د تورو سلاخو شاته اچي، یو څوک چې چاته یې ټمبم جوړ کړي، خالق د یې ټمبم په زولنو کې ډاکټر عبدالقدیر خان قدیر خان، یو څوک چې چاته د کانسر هسپتالونه روغتونونه یو نه لاس جوړ کړي، یو څوک چې خپل هستي او نیستي په تا مصرف کړي او تی بیا په بندیخانه کې اچوي. دا خلک چې دي دوی په خپلو د دوی بزنس همدا ده په افغانستان کې که جګړه وي دوی ډوډۍ خوري که جګړه نه. واخان څه کوي؟ واخان څه کوي؟ هغه خو دا زمونږ نور د خیر غواړه او دا ډرت یو دغه خیر ده که موږ لرې ویشتونکي توغندي نه لرو جوړ به یې کړو، هغه کوم مشکل نشته. موږ د سر سړي لرو، موږ د قربانۍ سړي لرو. مونږ په اردو کې د اردو خبره هم گرم گس کر مارنګه، گرم گس کر مارنګه. دا واوري قسم مې دې په خدای وي چې افغانان څومره د دې خبیثانو جګړې او جهاد ته لیواله دي. والله که د روسانو په خلاف دومره لیواله او د دوی په خلاف باندې زمونږ د خاورې د ازادۍ به په مونږ کې یووالی راولي، په مونږ کې به اتحاد راولي، په مونږ کې به نفرتونه ورکوي، په مونږ کې به قوم پرستي ورکوي او دا ورځې را روان دي. خو که په افغانستان کې جګړه راغله بس د دوی تجارت بیا شروع سو. دا اوس هم داعش سپورټ کوي، د داعش پروژې په مخ وړي. خو الحمدلله دلته افغانان نه په کور کې ځای ورکوي نه په منطقه کې ځای ورکوي، په وخت سره امنیتي ځواکونو ته احوال ورکوي. اوس خبره دا ده چې کله افغانانو برید کړی ده پاچا صاحب محترم دا هوایي برید او مقصد مونږ داسې کولی شو چې دا مشکل نشته. یعنی اوس دومره ترقي راغله چې بوشکه له ځمکې نه هوا ته جګ شوه. مومن صاحب یو دغه کومه د کلم دا سوال هم نه دی کړی. دا بعد خلک دلته د افغانستان ته تلم وایي ته افغانستان ته چې تلې و دلته بل رقم خبرې کې ما تا خو هلته ولیده وزیران صاحبان سره ما څنګه هلته د تعلیم په باره کې ما خبر نه ده کړې یا بله خبره یا داسې کوم خبره ما کړې ده چې او د دې ټولې د ما د دې مبارزې ته شی دی. زما په مخ کې پاچا صاحب چې چا سره لیدلي دي د هغه زه شاید یم الله به شاهد وي چې د تعلیم په رابطه او د ځینو هغه شیونو په رابطه چې د طالبانو د نظام او د افغانانو په زیان باندې دي هغه خبرې په میز باندې ورته ایښي دي چې دغه ستاسو په زیان ده. که تاسو غواړئ چې خپل افغانان یو موټی کوي نو دغه ځینې شیونه دي چې دغه ته افغانان حاضر نه دي. پاچا صاحب ورته ویلې په زرګونو افغانان حاضر دي چې افغانستان ته لاړ شي زما په شمول د ځان ورته یاد کړه. عین خبره شیرزاده مې کړه خپلې سرمایې راوړي په افغانستان کې انویسمنټ د که چی شی ده چی شی ورته وایي اندازې دا ده انویسمنټ وکړي او دلته خپله سرمایه راوړي. خو د دوی په لاره کې خنډ چې د هغه د بچیو د نجونو تعلیم ده. زه نه غواړم چې د ما لور بې تعلیمه شي، همداسې په زرګونو افغانان هغه نه غواړي. نو دغه زموږ د راتلو په لار کې خنډ ده. د دغه غم وخورئ او د دغه موضوع حل کوي. او که ناروا وي موږ ته ووایي چې نه ده روا چې موږ په اروپا کې خپل بچي له مکتبه وباسو. پوه شوې؟ نو دا هغه خبرې دي چې دا مخامخ په میز هم ورته شوي او دا د هر افغان غوښتنه ده، دا یوه روا غوښتنه ده. وامرې د افغانانو ورونو دا او ما تا چې په سفر کې مو ګوره ټوله موضوع تر هغه چې دا 2 ساعته یو نیم ساعت سفر او ټول دا خبرې کړي ټولې دغه خبرې شوي دي او غوښتنه مو کړې ده راسره منلې ده. شخصا زه په خپل هم پاچا صاحب په رسنیو کې که څه وایم که نه وایم خو چې چېرته موقع راسي ما دا درد د افغانانو شریک کړی ده. نو داسې ده چې دا زموږ او ستاسو حق ده، مشروع غوښتنه.
دا مشروع غوښتنې چې وایي مشروع دې ته وایي. نامشروع غوښتنه چې شی ده هغه دا ده چې زه وایم د ما لور ته د ما بچي ته د ما خور ته نایټ کلب خلاص که. دا موږ نه غواړو که موږ غوښته خولې مو راماتې کوي. که موږ وویل چې موږ بچي پارکو کې پرېږدئ چې نر او ښځه سره سړي ګاډي موږ خولې راماتې کوي. اعدام مه کوي او هغه کومه چې الله پاک په دې سر سره مو ولې چې دا خدامرداري کپړې هم ختمې شي. بالکل یو مسلمان خاص کر پښتون دا نه غواړي چې شیرزاد صاحب هر سړی چې دا بعضې غوښتنې لري یو سړی د پښو لاندې ګوري یو سړی 10 متره مخکې ګوري بل سړی 100 کیلومتره مخکې ګوري. دا څوک چې 100 کیلومتره لرې ګوري دا تر ټولو بهتره ده. ځکه زه د پښو لاندې ګورم خپل د پښو چې پښه مې په تیږه ونه لګي. یو سړی 10 متره ګوري چې بل سړی پښه په کانده کې بالکل بل هم ځان هم ټول غم چې هیڅ انسان په کانده کې ونه لویږي. نو پاچا صاحب ستونزې او مشکلات دا ستا دا به منو. دلته حکومت نه د صحابهو ده نه د انبیاو ده دلته انسانان حاکمان. موبین صاحب یو په جمهوریت کې ما ته اخرنی لایو کړی چې کله تاسې کابل ته تللی ما ویل چې خدای داسې وخت راولي چې زه په کابل کې کوږ شم او یو طرف ته مې ملي اردو والی بل طرف ته مې طالبي هغه لایب هم تا سره پروت دي. خو اوس وایم چې خدای دا وخت راولي چې زه د خیره د پېښور یا د مقبوضه افغانستان په هوایي میدان کوږ شم او پاټک په پل باندې یو طرف ته موبیل صاحب او بل طرف ته زه یم او د افغانانو خوشحالي لنډ وخت کې دغه چې دغه باجوړ جانه چګځای به راته له غوږو نیسي زه به پې سورېږم او د پل نه به پې اوړم لکه خر. او چې دې کوناټې ته لخت هم ورته ونیسې ته به ښه. خیر دا موضوع دوستانو دا لایف ډېر اوږد ده. د مبین صاحب دا خبرې تاسو واورېدې. باچا کاموال صاحب تاسو پیژنئ مشهور شخصیت داسې له طالبانو سره د ډېرې ستونزې وې په تېر جمهوریت کې خو کله چې جمهوریت ختم بیا افغانستان ته راځي ستونزې هم حل کوي. خو باچا کاموال صاحب خپله وایي چې ما پر جمهوریت باندې هم نیوکې کړې چې غلط کارونه یې کړي. که تاسو یاد وي په قندوز کې چې کومه مدرسه بمبار کړل سوله د ده په پیج د دې په فیسبوک پاڼه د ده په یوټیوب کې وګورئ هغه هم د غندلې ده. یعنې د ده له خبرو لکه دی سوی او دغه رقم هم داسې کوم کار په جمهوریت کې سوی چې هغه د اسلام د افغانیت د پښتونوالي خلاف دی غندي. که د طالبانو په حکومت کې هم دا کارونه کېږي چې هغه د اسلام پښتونوالي افغانیت ټول خلاف هم دی غندي. یعنې کاموال صاحب وایي زه د چا طرفدار نه رسم. راځو د واخان په هکله باندې. واخان چې دا خو تاریخي ده په تاریخ کې تاسو ته هم تر ما ښه معلومه ده چې د افغانستان حصه ده او افغانان تاسو ته معلوم دي چې خپله مځکه کله هېڅ چاته هم نه پرېږدي که په زور وي که په جګړه که په رضا وي. په رضا خو یې هم نه پرېږدي په جګړه باندې یې هم نه پرېږدي. په هېڅ حالت کې افغانان هم هغه قوم د افغان چې یو څاڅکی وینه پکې کېږي خپله مځکه چاته نه ورپرېږدي. که یو څه چا جنوړی د هغه یا په دوکه په چل و فریب یا د افغانانو تر مابین خپله بې اتفاقي په هغه طریقه باندې یې وړې خو نوره څوک نسي جن لاندې کولی. او کله چې افغانان په خپل مابین کې په اتفاق سي بیا خو بیخي څوک هم مقابله نسي کولی. پښتون ټول یوازې افغان نه ټول پښتون افغان ده. داسې کله متفق سي سره که د کرښې یوې غاړه ته دي که د کرښې یوه بلې غاړې ته دي دا ټول پښتون افغان سي سره یو سي هېڅوک یې مقابله بیا نسي کولی. یو هغیار نسي ورباندې راتللی. بیا خاص کر افغانستان چې اوس کم حالاتو سره مخ ده. د افغانستان په جغرافیه کې چې د ننه کم پښتانه افغانان ژوند زندگی کوي دا په خپل مابینځ کې که چیرې سره متفق کړل سي په خپل مابینځ کې یو بل باندې باور ولري بیا بل څوک د دې مقابله نشي کولی. او دا اوس هم په کمین کې اغیار ورته ناست دي که ګاونډیان یې بولي که نور هېوادونه اوس هم افغانستان ته ترقي نه غواړي نه افغانستان جوړول غواړي د افغانستان په بربادي اوس هم پسې دي. ولې هغه نه غواړي چې د پښتون افغان د خپل ځان ته یو هېواد دي او په هغه کې د هوسایي. تاسو وګورئ پښتانه افغانان په څومره ملکو کې په څومره هېوادونو کې درفدره دي مسافر دي ځکه چې په خاص په دې خاطر باندې چې خپل هېواد نه د جوړ خاص په دې خاطر باندې چې د پښتنو په علاقه د پښتنو په سیمه کې بد امنۍ زیاتې دي یا په کم ځای کې که بد امنۍ نه وي امنیت یې په هغه کې اقتصاد ډېر کمزوری دی نو ځکه چې نورو هېوادونو ته مجبوره دي. او دا یاد ساتئ الله تعالی خپله فرمایي فإن مع العسر یسرا چې له تکلیف سره له تکلیف نه بعد خامخا اسانتیا سته. پښتون افغان ډېر تکلیفونه محنتونه تیر کړي دي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې دی به هوسا کېږي. داسې وخت به راځي چې نور خلک
د نور هیوادونو خلک به هجرت کوي د دوی و هیواد د دوی و سیمې ته به راځي د خپل کاروبار د خپل نفقې د خپل رفو د ګټلو لپاره دا وخت به انشاءالله راځي کم وخت که چیرې پښتانه په خپل مابین سره متفق کړل سي چې متفق سي انشاءالله دا ستونزې دا مشکلات دا به ټول الله تعالی ختم کړي او پښتانه به د هوسا د هوسایي زندگی وکړي او د هوسا ژوند به واخلي